کراچي کې خبره کړې وه چې هغه پر یارانو ډېره بده لګېدلې وه. موږ ویلي وو چې د کراچي چابي د منظور پښتون په لاس کې ده. که موږ پښتانه دغسې منظمه وو، زه بیا په ایمان وایم چې د پاکستان چابي د منظور پښتون په جیب کې په کیل کې ظلم او زیاتوب او په آخري کې بیا په دوی باندې په زور ویډیو کوه او په ویډیو کې قومي ترانه وایه. د شرم خبره ده. موږ ریاست ته وایو چې ته په زور باندې زموږ په ځوانانو په وهلو ټکولو باندې په خلکو قومي ترانې وایې، په زور باندې ویډیو څه ګران کار نه دی. موږ چیلنج جوړ کوو دا کرلندې موږ ته په لاس راکړي. قسم دې په خدای چې سهار خدای په ویډیو کې وایي بیا په ویډیو کې وایي چې زما پر قبر د منظور پښتون عسکر ولیکه. زه د شمالي وزیرستان د تحریک د ضلع د ملګرو د ټولو ضلع کمیټې ملګرو د مرکزي کمیټې ملګرو مبارکي ورکوم او آفرین ورته وایو چې دومره زورور کمپین او د هغه کمپین په نتیجه کې ډېر عظیم الشان جلسیان. نو ډېر آفرین عزیزانو، مختصره خبره کوو چې د رزمک دا جلسه موږ په یو داسې وخت کې کوو چې پر ټول نرابر افغان وطن باندې کال ته د لیکري اخواته ګران وطن افغانستاني هلته بد حالات لالا امیر صاحب ته خاموش شه، ټول خاموش. دا کال ته ګران افغانستان کې د تعلیمي لوړې تندې ټارګېټ کلینګ شروع دی. د هغه رقم د لیکري دې خواته په ټول پاکستان کې چې هر ځای پښتون اوسي هلته ټارګېټ کلینګ، هلته ظلم و ستم، که هغه د ریاست ادارو د خوا وي، که هغه بیا د پولیسو د خوا وي، که هغه بیا د سی ټي ډي د خوا وي، پر پښتانه بد حال شروع دی. بیا ورسره زموږ د کام معاشي قتل عام شروع دی. که هغه بیا دلته په جنوبي وزیرستان انګور اډه کې، که هلته بیا پر تورخم باندې، که هلته بیا پر جنوبي پښتونخوا چمن باندې، دا ټول نوم میاسته هم په انګور اډه کې او هلته په جنوبي پښتونخوا چمن ښار کې په زرګونو انسانان ناست دي، د خپل عیني قانوني مطالبات کوي، مګر د ریاست او دا ریاستي ادارې او ورسره د حکومت نه ودې عیني قانوني مطالباتو ته څه توجه ورکوي، بلکې پر دا احتجاجي ولس باندې په وار حملې سوي دي، شهیدان، زخمیان. عزیزانو په داسې حالاتو کې چې بیا د غورځنګ ملګري یا د دې کام ځوانان راپورته کېږي چې دا د دې ظلم خلاف اواز پورته کوي، بیا ریاست راولاړېږي، بیا اف آی آرونه کاټوي، بیا پر دا ځوانانو باندې د دهشتګردۍ بیا د غدارۍ مقدمې قایمه کوي. تاسو ولیدل چې څو عمر مخکې ستاسو د دې شمالي وزیرستان دا درې ځوانان بلکې څلور دا حنیف پښتون په عمرونو په جیلو کې تېر کړي، بیا د هغه باب دا ګیلمل وزیر، دا زکیم، دا بلال، دا ټول ملګري په جیلو کې وو، په عمرو عدالتونو ته نه پېښېدل. د فو په کیل کې ظلم او زیاتوب او په آخري کې بیا په دوی باندې په زور ویډیو کوه
او په ریډیو کې قومي ترانه وایه د شرم خبره ده موږ ریاست ته وایو چې ته په زور باندې زموږ په ځوانانو په وهلو ټکولو باندې په خلکو قومي ترانې وایې په زور باندې ویډیو څه ګران کار نه دی موږ چیلنج جوړ کوو دا کرلندې موږ ته په لاس راکړي قسم یې دي په خدای چې سهار خدای په ویډیو کې وایي بیا په ویډیو کې وایي چې زما پر قبر د منظور پښتون عسکر ولیکه عزیزانو دا ټول ناروا دا ټول ظلم او ستم دا مشرانو چې بیان کوي د دې واحد حل دی هغه اتفاق دی هغه اتحاد دی هغه د دې تحریک ملګرتیا ده د دې تحریک ملګرتیا دا اوس په منظم شکل شروع دی بالخصوص په دې پښتونخوا صوبه کې د خیر العامل په مشرۍ کې داسې منظم تنظیم شروع دی موږ د دې جلسې په وساحت ټول ولس ته دا وایو چې په خپل علاقو کې په خپلو کوڅو کې داسې یو مضبوطه تنظیم جوړ کړو چې بیا د دې هر ناروا د دې هر ظلم د دې هر جبر بدل واخلو او کچیرې موږ دا تنظیم منظم کړي او زما ایمان دا دی کم جوش کم جذبه کم همت چې موږ نن د دې ټول ولس ولیدی په دې باران په دې یخ کې دا ولس په دومره غټ تعداد راغلی نو موږ که دغه تنظیم په دومره منظم انداز لګیا وو نو موږ یو وخت په کراچي کې خبره کړې وه چې هغه پر یارانو ډېره بده لګېدلې وه موږ ویلي وو چې د کراچي چابي د منظور پښتون په لاس کې ده که موږ پښتانه دغسې منظم وو زه بیا په ایمان وایم چې د پاکستان چابي د منظور پښتون په جیب کې نو عزیزانو په آخري کې یوه بیا د شمالي وزیرستان و تنظیم و تحریک و ملګرو ته یوه بیا مبارکي ورکوو افرین ورته وایو او د ولس په آخري کې دا خواست کوو چې همت به کوو د خپل تنظیم به دومره مضبوطه کوو چې په هر ښار کې په هره ډلې کې چې تحریک اعلان کوي دغسې به په زرګونو انسانان راوځي نو په آخري کې یوه بیا ستاسو د ټولو مننه وخت کم دی مشر به په تفصیلي وینا کوي ډېره مننه کور ودان